د چا د قسطه به راځي. السلام علیکم ګراني مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو په سټارټینګ کې ورکوټ شانې کلیپ به کتلي او بل کلیپ چې دی نو تاسو دا دوستانو څه ګورئ. دلته کې په پېښور کې شو ده لازمي به راځي د چا د قسطه به راځي. دوستانو تاسو د نیلم ګل دا کلیپ واورېدو او دا خبرې تاسو به اورېدلې وي. نیلم ګل چې دی نو دا خبره وکړه چې نیلم ګل دا خبره وکړه وایي ما ته چې دی نو آفر شوی دی دا شو خامخا به کېږي پېښور کې به نو ته به دې دپاره به سپیشل راځې. نو دا چې دی نو دوبۍ نه سپیشل راغلی ده دې شو دپاره. نو وایي ما ته دا خبره کړې ده د چا د کسته چې دی نو موږ دا شو کوو ته د چا د کسته به راځې. نو هغه د چا د کسته څوک ته نو تاسو د ښه پته ده ما مخکې ویډیو کې هم دا خبره کړې ده. د نیلم ګل او د فاطمه ګل چې دی نو ډېر زبردست یو مقابله روانه ده چې کوم ځای کې به نیلم ګل وي نو هلته کې چې دی نو فاطمه ګل نه ځي. د فاطمه ګل دا کوشش وي چې نیلم ګل نه زه بره چې دی نو کار وکړم بل ځای کې. نو داسې د نیلم ګل هم دی چې کوم ځای کې فاطمه ګل وي نو نیلم ګل دا وایي چې زه دې نه بره چېرته کې داسې شو وي ایونټس وي نو زه هلته کې لاړ شم نو پیسې هم راته ښه میلو شي او زما بلې بلې مو شي. نو دا چې دی نو اوس پېښور کې شو دی نو شو کې صبرینا سینما کې شو دی غالبا. نو دلته کې دا ټول راغلي جیا بټ ته او پلانکې ډینګړې دا ټول راغلي دي. نو د دې شو ده 28 29 30 تاریخ باندې. نو په دې کې به نیلم ګل هم چې دی نو ډانس کوي او نیلم ګل ډانس کوي د چا د کسته د فاطمه ګل د کسته به ډانس کوي. نو دوستانو تاسو به وګورئ د نیلم ګل هغه ډانس او د هغې هغه ویډیوګانې. نو دا نوې معلومات هم مې خپل دوستانو سره شیر کړم. نو د دې چې دی نو د ډانس هغه مقابله روانه ده یو خواته به یو ډانس کوي بل خواته به بل ډانس کوي. نو خیر ډانس کوي په دې کې څه داسې خبره نشته خو خبره دا ده څه ټایم د دې چې د کنزلو جګړه کېږي نو هغه ډېر ظالم جګړه وي یو بل ته څه ټایم کنځلې کوي. خو خیر دې وخت چې دی نو د دې د ډانس هغه کمپټیشن د مقابله روانه ده. نو ګورو دا ډانس به څوک ګټي. نو دوستانو که ویډیو ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان والسلام.